وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وإسماعيل عليه السلام أو إلياس عليه السلام أو يونس عليه السلام أو لوط عليه السلام تا او دوی هر یو میش په ټول عالمین باندې غوړه کړی دي. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فضیلت مې ورکړی و د دوی په پلارینې کې ځنې ته او د دوی په اولاد کې او د دوی په ورڼې کې ځنې ته او میش هغې غوره کړې وي او میش هغې ته د سیده لارې هدایت کړی و. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دغه توحید دی الله تعالی هدایت دی په دې سره هدایت کوي په خپل بندګانو کې چاته چې وغوړي او کچېرې دوی شرک کړی وای نو خامخا به له دوی نه ضایع شوي وي هغه عملونه چې دوی کول.